وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان وندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د لوی اختر دوه لوی فلمان شهنشاه باچا او بدماشي به درنه پاته کم. د دې په منځ کې زبردسته مقابله روانه ده. په دې متعلق تاسو سره خپله بهترینه تجزیه پیش کوم. تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، فالو یې کړئ او خامخا بهترین کمنټس باندې ولیکئ. ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. ګرانو کتونکو، راځم خپل اصل موضوع ته. د نوي اختر دوه غټ فلمان چې یو فلم نوم دی شهنشاه باچا، د بل فلم نوم دی بدماشي به درنه پاته کم. شهنشاه باچا ارشد خان په ډایرکشن کې جوړ شوی دی. بدماشي به درنه پاته کم د ارباز خان په ډایرکشن کې جوړ شوی دی. په یو فلم کې جهانگیر خان شته، په بل فلم کې جهانگیر خان نشته. په یو فلم کې د بدر منیر صاحب چې تاسو یې ډېر ښه پیژنئ، د هغه زوی د هغه بچی دلبر خان شته، په بل فلم کې دلبر خان نشته. په یو فلم کې طارق جمال ماما شته. طارق جمال ماما به تاسو ښه پیژنئ چې ډېر بهترینه فنکار دی، ډېر بهترینه آرټسټ دی. په بل فلم کې طارق جمال ماما نشته. د ډېرو فلم سازانو او د ډېرو فوهانو او له شوبیز سره ریلیټډ خلکو دا ګمان و چې په لوی اختر په اوله ورځ سینماو ته کتونکي نه راځي. ولې چې کتونکي د عید د قربانۍ په سلسله اخته وي، ځکه به سینماو ته په اوله ورځ باندې کتونکي نسي را. لیکن کتونکي په اوله ورځ هم سینماو روخ کړی. ولې په پېښور کې دومره رش و په اوله ورځ چې بالکل د کتلو وړ و. دارنګه په کراچۍ کې هم په اوله ورځ ډېر رش و. نو د دواړو فلمانو په مابین کې په منځ کې زبردسته مقابله روانه ده. اوس به موږ دا ګورو چې کم فلم سوپر هیټ کاږي او کم فلم هیټ کاږي. دواړه نوي فلمان دي. د کتونکو کوشش دا دی چې دواړو فلمانو ته موږ لاړ شو. تر دې له مخه که تاسو ته پته وي د دواړو فلمانو بهترینه ټریلرز په سوشل میډیا وچلیدل. د دواړو فلمانو ډېر بهترینه ټریلرز وو. د دې غانې اوس هم په سوشل میډیا باندې چلیږي، بهترینه غانې دي. نو له دې دا پته لګاږي چې دې فلم ته کتونکي را روان دي. یوه د خوشخبرۍ خبره به له تاسو سره دا هم شیر کړمه چې فلم انډسټري سوکا د ترقۍ پر خوا روانه ده. د فلم سازانو کوشش دی چې موږ فلمان جوړو او فلمان جوړ کو. دارنګه یو اوس بل فلم روان دی ملنګي، د دې شوټینګ روان دی، د دې کار روان دی. امید دا دی چې دا فلم به هم ډېر بهترین شي. دا فلم د شاهد عثمان په ډایرکشن کې روان دی. په دې کې ډېرو فنکارانو کار کړی دی. یوه بله خبره چې په فلمانو کې اکثر فلم سازان او ډایرکټران پنجابي اکټر یې اخلي، پښتنې نه اخلي. پښتنې ځکه نه اخلي چې د فلم ډیمانډ زما د سوچ مطابق پر کولای نسی او هغه پنجابیان نه هغه ډیمانډ پر کولای سي. ځکه دوی پنجابیان یې اخلي، بیا دوی لږ نور تکلیف هم وکړي، د هغو پنجابیانو پر وایس باندې ډبینګ وکړي. د ډبینګ جلا خرچه راځي. له دې دا پته لګېږي چې د فلم کم ډیمانډ وي، هغه ډیمانډ پښتنې فنکارې تر سره نسی رسولی. نو ګرانو کتونکو، دا و د لوی اختر د دوو غټو فلمانو شهنشاه باچا او بدماشي به درنه پاته کم بهترینه تجزیه چې ما له تاسو سره پیش کړله. امید لرم چې ستاسو به خوښه سوې وي. تر بل خوندور پروګرامه پورې مه پر لوی الله سپارل یاسته. د خدای په امان.